دا چې ناڅاپي زما د زړه په کور راځي دا چې ناڅاپي زما د زړه په کور راځي د یار غم په ما مین دی ښه په زور راځي اوس د غمونو سره داسې مې رشته جوړه شوه اوس د غمونو سره داسې مې رشته جوړه شوه اوس چې څومره تنبوم نو هومره نور راځي د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه نیک هیلې او احترامات هیله لرم چې په صحت به کامل یې د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې یو ځل بیا د یوې نوې ملغلرې سره زه یم ستاسو ورور حمید الرحمن همدرد مینوالو نن در سره د یوې داسې ملغلرې پیژنګلو کول غواړم څوک چې د سوات مټې خریړۍ کلي اوسیدونکی دی او د خوږې ګلوکارۍ سره سره خوږژبی شاعر هم دی ښاغلی انور علي راسره نن د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې میلمه دی انور علي صاحب تاسو ته د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې هرکلی کوم ستاسو ډیره زیاته مننه همدرد صاحب چې موږ له په خپل پروګرام ملغلرې کې بلنه راکړه نو ډیره زیاته مننه انور علي صاحب د وخت راکولو مو یوه نړۍ مننه کوم یو کلام به زموږ د مشال ټي وي د مینوالو سره شریکول غواړئ د مینوالو سره به همدرد صاحب د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې هیڅ څوک نه به کړې په دې دنیا خوشحاله هیڅ څوک نه به کړې په دې دنیا خوشحاله او که د زړه غوښې دې هم ورکړلې چاله او که دې وخت کې دې د چا سره نیکي کړه که دې وخت کې دې د چا سره نیکي کړه دشمنۍ ته به یې ځان تلې سباله او غزل له همدرد صاحب چې ګوره زما په خوشحالو د چا نظر پرېوتو ګوره زما په خوشحالو د چا نظر پرېوتو او اخته په ویر شوم د غم کاڼی مې په سر پرېوتو مننه ګوره زما په خوشحالو د چا نظر پرېوتو او اخته په ویر شوم د غم کاڼی مې په سر پرېوتو او ستا جدایي مې په ژوندون کې لوی توپان راوستو ستا جدایي مې په ژوندون کې لوی توپان راوستو او چوټ لیونی شوم په دماغو مې اثر پرېوتو او یاد دې شي ولیدم چې تا به د ګودر په غاړه یاد دې شي ولیدم چې تا به د ګودر په غاړه او د سرو لاسونو نه منګی به دې اکثر پرېوتو مننه و یاد دې شي ولیدم چې تا به د ګودر په غاړه او د سرو لاسونو نه منګی به دې اکثر پرېوتو او ما دی بشر ته لا په جار باندې کتلی نه و ما دی بشر ته لا په جار باندې کتلی نه و او رخسار دې څه د جمع نورو دومره زر پرېوتو مننه او ستا لیوني چې به دا ستا په مخ خفګان ولیدو ستا لیوني چې به دا ستا په مخ خفګان ولیدو او د ډېره غمه به په هغه شپه نه هر پرېوتو او دا یوه ته وې چې د ژوند په لار دې پرېښو تنها دا یوه ته وې چې د ژوند په لار دې پرېښو تنها او د ستا دپاره خو انور په سمندر پرېوتو ډېره زیاته مننه همدرد صاحب ستاسو د مشال ټي وي ډېره مننه مینوالو دا و انور علي صاحب چې تاسو ته خوندور کلام واورېدو هیله لرم چې ډېر زیات خوندونه به مو ترې اخیستي وي همدې سره زموږ دا خپرونه سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او انور علي ته اجازه ورکوي په لویه لمس سپارم د خدای په امان